زړه خیر دی بل کار چرته سم مه کوه غم مه کوه محبت ښه ډېر کوه کم مه کوه غم مه کوه د بېوسۍ نه مې خبر وه مور مې ځکه ویل ماله دارو مه کوه دم مه کوه غم مه کوه او وخت راته هغه یاران هم ښه راوپېژندل وخت راته هغه یاران هم ښه راوپېژندل چا به چې ما ته ویل غم مه کوه غم مه کوه دا بیا ووایه ډېر ښه شعر دی بیا ووایه یاره ډېر ښه شعر دی وخت راته هغه یاران هم ښه راوپېژندل چا به چې ما ته ویل غم مه کوه غم مه کوه او چاته به وجاړم قرض بچانه وغواړم چاته به وجاړم قرض بچانه وغواړم بچیه فکر د قلم مه کوه غم مه کوه ډېر ښه دی او ته په خپل حسن د غرور اخیري حد کوه خو ته په خپل حسن د غرور اخیري حد کوه خو زه به ونه ویم چې ستم مه کوه غم مه کوه او مقصد ده چې دومره خو ووایه چې بیا راځم نو ګل به راوړم دومره خو ووایه چې بیا راځم نو ګل به راوړم خیر دی واده وکړه قسم مه کوه غم مه کوه ډېر ښه دی ډېر ښه دی ډېره زیاته مننه اوس له دغه غم هم رم یوازې کېږي که ما پرېښودو نو غم یوازې کېږي زه په دې خبرو چرته پوهېدم چې محفل کې سړی هم یوازې کېږي چې یوازې شي نو بیا ورته یادېږم خو غم دا دی چې یار کم یوازې کېږي ته یو څو قدمه سره لاړې ته یو څو قدمه سره لاړې ما نه چرته اوس قدم یوازې کېږي کله کله په ځان زړه د سړي سوځي کله کله سړی سم یوازې کېږي دا مې واوره که د ګل غوندې ښایسته وي دا مې واوره که د ګل غوندې ښایسته وي خو بې مینې بنیادم یوازې کېږي ملګرو سلامونه ستاسو ملګری نیازه خان یم ادبي خپرونه د وصال مازدیګر دی د وصال مازدیګر په پېښور کې دی او بیا د ورسک روډ باندې راځم د حمیدالله رور کارخانې ته چرته چې زمونږ ګران ملګری شاجي ګل کار کوي نو غوښتل مې چې پېښور ته لاړ شم او د هغوی د کلي نامه هم راله نه راتلله خو بیا هم هغه د خدای خوشحاله کې ما ته ویلو چې نیازه خانه څه به لارې ته دروځم او بس د هغه ځګي نه به ملګري شو بیا به زمونږ کلي ته راشو زمونږ زه چې چېرته کار کوم د حمیدالله رور خواله به لاړ شو نو د حمیدالله رور سره مو دغه ناستې وکړو بیا د هغه ځګي نه را روانېږو یو پټي ته راځو دغه ناست ملګري هم وایي او د کیمرې په شا چې زموږ کم ملګري ولاړ دي نو هغوی وایي چې نیازه خانه ګورې په دې پټي کې دا د شوتلو پټی دی خو دا پسرلی هم دی او ماشي ډېر زیات دي دا به ډېر تنګ کي حقیقت خو هم دا دی که دغه په کیمره کې دغه ملګرو ته ښکاري نو دغه ماشي ډېر تیره ماشي دی نو خو بیا هم ناست یو په دغې پټي کې د وصال مازدیګر دی د شاجي ګل تر څنګ یم شاجي ګل ډېر ښه شعر لیکي غزل لیکي نظم لیکي نو غوښتل مې چې د ده نه ښکلي شعرونه ریکارډ کړم بیا له تاسو ملګرو سره شریک کړم شاجي ګله سلامونه وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه نیازه خان الله مو خوشحاله کړه چې تر ما پورې راغلی او هر کله راشئ ستاسو د مینې قرضدار یې بیم خوشحاله اوسئ شاجي ګله ډېره مننه کور دی ودان د کلي په اړه که راته ووایې چې د کوم کلي سره تعلق ساتي او کار روزګار خو ما ولیدو خو زموږ دغې ملګرو ته ووایې چې څه کار روزګار کې بس کلی خو پېښور سره نږدې ورسک روډ باندې کافوډیرې سفید څنګ علاقه ده کافوډیرې کلی دی او په دې کې پاتې کېږم او روزګار هماغه زما یو غزل دی چې نه لرم هیڅوک هم سفر کوم سفر کاڼو کې کله مې کاڼی په سر پروت وي کله سر کاڼو کې نو دغه د ماربلو روزګار دی الحمدلله صحت خدای راکړی دی او لګیا یو پکې د خپلې برخې رزق پکې راغونډو او که دا راته ووایې چې دومره شاعري دې وکړله کتاب دې چاپ دی نه دی چاپ په دغې باندې زه هم نه یم خبر او زما د ملګري هم نه دي خبر که راته ووایې جی شاعري خو شته دی حده پورې خو کتاب هماغه زما د کمال ملګري خبره چې زه کله پوه شم چې زما غزل د معیار دی او اورېدونکي او لوستونکي شته دی نو شاعري چې دا د شاعر نه دا د ولس امانت دی او هغې ته به لازمي رسوم انشاءالله خدای دې وکړي ستاسو شعرونه خو موږ ته سره زیت الرحمن عجز روډ دی خدای ژوندی لري زه اکثر ملګرو ته ذکر کوم چې د عجز حافظه او بیا د شعر انتخاب هغه زما نه هم ډېر لوړ دی ده ته ډېر ښه شعرونه یاد دي نو موږ سره اکثر ستاسو شعرونه شریکوي او زه خوشحاله په دې یم چې عجز هم د هغې کتوزو نه را روان شو دلته راغی او زه د ملکنډ نه پېښور ته او د پېښور نه بیا د وقار سره ملګری کېږم او دلته راځم ستاسو خواله نو دا مازدیګر دی او دغه لمر بس لاړ پناه کېږي او پناه شوی هم دی نو غواړم که شعرونه راته ووایې ډېر زیات په خوشحاله شم په دواړو سترګو جي څو شعرونه د غزل نه مخکې کړو تپوس د څه خبرې سره ناست یو په ګودر ستا د ملګرې سره ناست یو او که دا ټوله دنیا لاړه شي سپوږمۍ ته که دا ټوله دنیا لاړه شي سپوږمۍ ته
زه او ته به دې ګورګورې سره ناست یو ډېر ښه دی ډېر دا بیا ووایه ډېر ښه شعر دی که دا ټوله دنیا لاړه شي سپوږمۍ ته زه او ته به دې ګورګورې سره ناست یو نیازک لالا چې د پښتو په فطرت دومره کلک ولاړ یو د پښتو په فطرت دومره کلک ولاړ یو د وصال شپه د خو لرې سره ناست یو ډېر ښه دی ډېره مننه د پښتو په فطرت دومره کلک ولاړ یو د وصال شپه د خو لرې سره ناست یو ډېره مننه او د غزل مطلب ده حسن نه په زر چنده کمې خوري او که نه خوري ستا حسن نه په زر چنده کمې خوري او که نه خوري ته ورکه چې قسم درته سپرلی خوري او که نه خوري ډېر ښه دی او معلومه شوه پښتون د تمامي نړۍ جبین دی معلومه شوه پښتون د تمامي نړۍ جبین دی تندک چې خپه وهي ګزار تندې خوري او که نه خوري ډېر ښه دی ډېر ښه دی معلومه شوه پښتون د تمامي نړۍ جبین دی تندک چې خپه وهي ګزار تندې خوري او که نه خوري او ناصحه ته خدای چې خدای ته مخ کما ته شاکه ناصحه ته خدای چې خدای ته مخ کما ته شاکه د سترګو ته وګوره سړی خوري او که نه خوري ډېر ښه دی یار ډېر ښه شعر دی دا بیا ووایه ناصحه ته خدای چې خدای ته مخ کما ته شاکه د سترګو ته وګوره سړی خوري او که نه خوري او مغرب نه د رڼا په نوم چې کومه بلا راغله مغرب نه د رڼا په نوم چې کومه بلا راغله اوس مونږ له هره پیغله هر زلمې خوري او که نه خوري ډېر ښه دی ډېره مننه مغرب نه د رڼا په نوم چې کومه بلا راغله اوس مونږ له هره پیغله هر زلمې خوري او که نه خوري او په ما پسې یې پټ پټ معلومات کول لګیا وه په ما پسې یې پټ پټ معلومات کول لګیا وه چې زړه را پسې اوس هم لیونی خوري او که نه خوري او مقته ده نیازک لالا چې یریږم ستا د مخ بې ادبي رانه ونه شي یریږم ستا د مخ بې ادبي رانه ونه شي د ګل تشبیه به تا سره سمې خوري او که نه خوري ډېر ښه دی ډېره زیاته مننه خبرې رو کوه نګاره خلک ځي او راځي خبرې رو کوه نګاره خلک ځي او راځي لږ په مزه لږ په کلاره خلک ځي او راځي او شعر دی پکې چې نه نو ته څه وایې چې انکار یې وکړو نه به ورځم نه نو ته څه وایې چې انکار یې وکړو نه به ورځم نه داسې نه که نری باره خلک ځي او راځي ډېره مننه او ښځه صحیح شوه زه به بیرې لاندې نه ودرېږم ښځه صحیح شوه زه به بیرې لاندې نه ودرېږم پاتې شوه لاره نو په لاره خلک ځي او راځي ډېر ښه دی د لارې یو سر ستا په در او بل په دار ختمیږي د لارې یو سر ستا په در او بل په دار ختمیږي ستاسو د دره تر دا داره خلک ځي او راځي او بل شعر دی چې اوس هغه چم ته زه له دغه وجې نه ورځم اوس هغه چم ته زه له دغه وجې نه ورځم اوس هغه چم ته ډېر بېکاره خلک ځي او راځي ډېره مننه اوس هغه چم ته زه له دغه وجې نه ورځم اوس هغه چم ته ډېر بېکاره خلک ځي او راځي او ګوره سوکلار کې قیمتي څیزونه چېرته پرېږدي ګوره سوکلار کې قیمتي څیزونه چېرته پرېږدي ګل د سنبال ساته مالیاره خلک ځي او راځي ډېره زیاته مننه ځکه لاله د غزل نه مخکې یو دوه درې شعره چې د زړه درد راپاسېږه قرار لدې بوزم د زړه درد راپاسېږه قرار لدې بوزم بس نور صبر مې نه کېږي دلدار لدې بوزم او شعر دی چې ای خدایا چې د دغه خوب تعبیر به مې لاسه وي ای خدایا چې د دغه خوب تعبیر به مې لاسه وي رکیب د لاسه ونیوم چې یار لدې بوزم ډېر ښه دی یار دا مې ووایه ډېر ښه شعر دی ای خدایا چې د دغه خوب تعبیر به مې لاسه وي رکیب د لاسه ونیوم چې یار لدې بوزم او د قام د واکدارانو په ما دا مهرباني ده د قام د واکدارانو په ما دا مهرباني ده د لسو کالو زوی ته ویم چې کار لدې بوزم ډېر ښه دی ډېره زیاته مننه او د غزل مطلب ده چې زړه کې دې زړه تنګ شو بهر ته لاړې چرته لاړې زړه کې دې زړه تنګ شو بهر ته لاړې چرته لاړې خار نه دې کډه وکړه غر ته لاړې چرته لاړې او ما درته ټوکو کې ویلی وو چې ګرانې راته ما درته ټوکو کې ویلی وو چې ګرانې راته خیر خو به وي ته خو باور ته لاړې چرته لاړې او سکونه څه شوې د انسان در پسې زړه وچاودو سکونه څه شوې د انسان در پسې زړه وچاودو سپوږمۍ کې هم نه وي چې نور ته لاړې
چرته لاړې ډیر خري ډېره مننه او بل شعر دی چې د ځوانۍ ژوند دومره خوږ وي خو بس دومره وچی د ځوانۍ ژوند دومره خوږ وي خو بس دومره وچی خوی کې د جمع مازیګر ته لاړې چرته لاړې ډیر خري او زمونږ کور د کلی دې سر کې د خوړ په غاړه زمونږ کور د کلی دې سر کې د خوړ په غاړه او ته د کلی هغه سر ته لاړې چرته لاړې ډېره مننه او مقصد دی چې مې د جونډې وشي ګل نو دومره یاد وساته چې مې د جونډې وشي ګل نو دومره یاد وساته بیا به نارې وهي چې چرته لاړې ډېره زیاته مننه سر کې لږه پاتې وه د خپونه مې ساتلې وه سر کې لږه پاتې وه د خپونه مې ساتلې وه نوره مې ساتلې وه خو لږه مې ساتلې وه او زه هم په زړګي باندې داغلی وم خو غلی وم زه هم په زړګي باندې داغلی وم خو غلی وم دا هم څه ویلو له راغلې وه خو غلی وه ډېر ښه ګرانو ملګرو د وصال په مازدیګر کې مشاجګل ګل په ښکلې پېښور کې واورېدو د هغه د شعرونو نه مونږ په دغه سمسور پټي کې خوند واغسته د شوتلو ډک پټې دی نو دغه ځای کې مو دغه ناصر را جوړ کړی او د وصال مازدیګر مو ریکارډ کو بیا به تاسو ملګرو سره شریک کما د دغه ناستو ملګرو ټولو د کور ودان وي چې په دغه ماشي د ډېر زیات ماشي دی بیا هم شاجګل ګل سره زمونږ واورېدو او دغه د شعرونو نه خوند واغسته بیا به کوشش کوو روزه هم را روانه ده خدای دې دغه روزه په خیر تیر کړي او د روزې نه پس بیا په دغه ملګرو پسې ګرځو چې هر څوک ښه شعر لیکي او زمونږ تراره سینو زما به دغه کوشش وي چې زه لاړ شم او د هغې ملګرو سره ناستې را جوړې کړم او د هغوی شعرونه ریکارډ کړم بیا له تاسو ملګرو سره شریک کړم په دغې دعا مو په لوی الله سپارم چې هر ځای الله مو ښاد ساته آباد ساته د لوی الله په امان شعرونه راته ووایه که راوړه دا څادر نو یو ځل به ماشي شړو او بیا راله نشي وینځلی د تاله به په مخه په کور کې وینځي په خپله یې وینځه که نه زمونږ ملګري بېګا اوس ورته چې د ځان سره را نه وړو که نه یاره وایي کور کې جامې وینځلې نو مې هغوی جامې تا څه کوله خو چې ولې ورسره راوړې وایه زه په نه یم خو د حمید رور یاره دی ورته یاره قسم حمید نه په ځان حمید پرې حمید خو دې کړي سړی راکړه دا څادر ورکړه ښه چې یو